بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن درته په ایکسل کې یو مهم ټریک ښیمه چې ستاسې په کارونو کې ډېره اسانتیا رامنځته کوي. هغه داسې چې تاسې غواړئ مطلب دلته ریکارډ انسرټ کوئ او د دویم شیټ ته به خپله اتومات ځي. لکه فرض مثال زه لیکم شماره یو، نوم لیکم فرضاً فهیم، دنده مثال انجینر، معاش فرض مثال دومره، تاریخ کنټرول سیمیکالن سره مې اضافه کړ. دې بټن باندې چې کلیک کوئ اتومات به چې دی دلته راځي. همداسې مثال دویم ریکارډ اچوئ، لیکئ فرضاً نور، دنده مثال فرضاً ډاکټر دی، معاش یې فرضاً دومره دی، کنټرول سیمیکالن سره تاریخ راوړئ، بټن باندې کلیک کوئ اتومات به دا راځي. د دې جوړولو طریقه څنګه ده دا به زه تاسو ته ښیم. تاسې به ویډیو دقیقه وګورئ تر څو چې دی تاسې په دې باندې پوه شئ. راځو یو نوی شیټ مې واخیسته، فرضاً دلته زه لیکم چې شماره، نوم، دنده، معاش او تاریخ دا مې ولیکه. مثال لیکو شماره یو، دا وروسته هم لیکو مشکل نشته. تاسې به دا کاپي کړئ کنټرول سی سره او شیټ 2 ته به راشئ. شیټ 2 کې چې دی دا به تاسې پیسټ کړئ، پیسټ سپیشل کې ټرانسپوز به کلیک کړئ. اوس راځو دلته مونږ چې دی یو بټن ډرا کوو. ډیولپر ټیب راخلئ، کله چې تاسو سره نوي فایل ته راځئ اپشن ته راځئ، اپشن کې چې دی کسټمایز ریبن او دلته چې دی تاسې راځئ دا ډیولپر ټیب ټیک مارک کوئ، اوکې کوئ او دلته به تاسو سره ډیولپر ټیب راشي. دې کې انسرټ ته راځئ، تاسې یو بټن ډرا کوئ، بټن مو راواخیسته، دا به کینسل کو. راځو دې ځای نه چې دی زه اوس ریکارډونه اچوم. مثال نوم لیکم چې فهیم انجینر، معاش مثال دومره دی، تاریخ کنټرول سیمیکالن سره مو راوړه. اوس به تاسې یو کار وکئ، را به شئ دې ځای نه ریکارډ میکرو باندې به کلیک وکئ. میکرو 3 په نوم باندې زموږ میکرو ریکارډ کیږي، دی نوم شو. راځو دا سلیکټ کوو، کنټرول سی سره د دې کاپي اخلم. راځو کاپي مو چې واخیسته را به شو شیټ 2 ته. تاسې به د اف کالم کې د دې په اخره کې دلته به کلیک وکئ، کنټرول بټن مو ونیسئ، ډاون ایرو کی به ووهئ، بیا به رایټ ایرو کی ووهئ، کنټرول به مو نیولی، بیا به اپ ایرو کی ووهئ، بیا به راشي یوز ریلیټیو ریفرنسز باندې به کلیک وکئ، سلیکټ به کئ، لاندې به راشي، بیا به د سلیکشن ختم کئ یوز ریلیټیو ریفرنسز نه، او بیا به راشي دلته هوم ته، او دلته چې دی تاسې به ټرانسپوز سره دا پیسټ کئ. کله مو چې دا پیسټ کړه بیرته به تاسې راشئ شیټ 1 ته. شیټ 1 کې چې دا کومه ډیټا ده دا به تاسې ډیلیټ بټن سره ختمه کئ، دلته به کلیک کئ او دا به راشي، تاسې میکرو به دې ځای نه سټاپ کئ. کله مو چې سټاپ کړه په دې بټن به رایټ کلیک وکئ، اساین میکرو باندې به کلیک وکئ، میکرو 3 په نوم باندې زمونږه میکرو وه، دا به اوکې کئ. اوس راځو اول شماره ریکارډ خو زمونږ دلته موجود دی، دویمه شماره اچوو. مثال لیکو دویمه شماره، نوم به ولیکو فرض مثال جاوید، دنده به ولیکو مثال انجینر، معاش به ولیکو مثال دومره، کنټرول سیمیکالن سره دا راغی، بټن باندې به کلیک کوو. زمونږ ریکارډ چې دی ګورئ دلته اضافه شو، تاریخ نه ښکاري، تاسې ولته ډبل کلیک کړئ. همدارنګه دریم ریکارډ زه اچوم، فرضاً لیکو چې وسیم، شماره چې ده دریمه او به لیکو وسیم، دنده فرضاً دا چې دی ډاکټر دی او معاش مثال دومره دی، کنټرول سیمیکالن سره تاریخ مو راوسته، بټن وهئ، ستاسې سره به ریکارډ اضافه کیږي. ګورئ دریم نمبر وسیم ریکارډ هم اضافه شو. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د یو بټن په واسطه ریکارډونه انسرټ کړو. ډېره مهمه طریقه ده، تاسې ویډیو دقیقه وګورئ چې تر څو پوه شئ. مننه.